بسم الله الرحمن الرحیم. د کورلډرا د درسونو د لړۍ دویم درس او دویمې ویډیو ته ښه راغلاست. راځو بیا هم کورلډرا خلاصوو. موږ او تاسې چې کله کورلډرا پروګرام خلاص کړو نو په لومړي ځل دغسې یوه صفحه زموږ او تاسې مخې ته راځي. پرون په انسټالیشن او په دې باندې پوه شو چې دغه کلر تیم چې دی دا یې څنګه تور کړو یا بلیک کړو. نو نن چې دلته موږ او تاسې راشو لومړی په دې سر کې لیکلي ګیټ سټارټډ، دغه موږ او تاسې سره په نښه شوی دی. د دې نه غیر لاندې ورک سپیس دی او دلته لاندې نور شیان دي، مثلا لیکلي دي ورډز نیو او څه شیان. دا چې کله کورلډرا د انټرنیټ سره وصل وي بیا هغه وخت راځي. خو د دې کورلډرا فکر کومه دغه انټرنیټ وصل کېدنه بنده شوې ده په دې خاطر اکثره چې انټرنیټ سره وصل کېږي دغه لایسنس یې ختمیږي، باید بیرته بیا فعاله کړي. نو راځو په دغه ورک سپیس کې خبره کوو. ورک سپیس ته ګوري یو سټنډرډ دی، سټنډرډ خپل یو ورک سپیس دی، ډیفالټ خپل دی، د ټچ والا خپل دی، سپیشل ایلسټریشن لپاره، پیج لی آوټ لپاره اډوب ایلسټریټر. یعنی که ته د مختلفې موخې لپاره کار کوي دا په کورلډرا کې شته، فوټوشاپ کې دا شی داسې نشته، هلته خپله ورک سپیس ځان لپاره برابر. ټچ سره لپاره مثلا ټابلیټ دی تا سره، اوس ډېری ټابلیټ دي چې دا وینډوز 10 چې کله راغله نو را وینډوز 10 سپورټ کوي، یا داسې کمپیوټر تا سره ټابلیټ په شکل لرې کېږي، ته په هغې باندې کار کوي. تا لپاره داسې ورک سپیس بیا په کار دی چې هغه ټچ یا داسې د لاس لپاره هغې لپاره مناسب او برابر شوی. که عام ډیفالټ ورک سپیس موږ تاسې اخلو دا د موس د پوینټر لپاره برابر شوی دی، نو بیا به تاسو دلته کوم ورک سپیس اخلئ؟ ټچ ورک سپیس به اخلئ. سپیشلیټي دا ځینې مشخص السټریشنز ځینې یو څه ته ډرا کوي، یو السټریشن جوړوي، داسې مثلا یو کارتون یا مختلف قسمه شیان کرښې چې پکې راځي ډېرې هماغه شیانو ته ویلی کېږي، تاسو هغه جوړوئ. السټریشن ورک سپیس واخله. یا پیج لی آوټ، یو کتاب مجله یو څه شي باندې کار کوي نو اوس هغې کې چې بیا کوم ټولز په کارېږي څه شی په کارېږي هغسې ورک سپیس تا ته بیا دا جوړوي چې هغه وسایل در سره پکې ټول راشي. اډوب ایلسټریټر، که یو سړي مخکې اډوب ایلسټریټر کارولی او هغې د ورک سپیس سره اشنا یې غواړي په کورلډرا کې هم هماغسې ورک سپیس ځان ته ولري چې اډوب ایلسټریټر ته ورته په دې باندې کار وکړه. عام طور پر موږ او تاسې دغه ډیفالټ سټنډرډ ځای کې چې کوم دی ډیفالټ دا موږ او تاسې اخلو. لایټ چې دی لایټ اصلا کوچني یا موږ تاسې سپک داسې هغه ته وایو که نه، نو دا داسې ورک سپیس ته کله چې نیو یوزرز راشي یعنې نوي استعمالونکي کورلډرا ته کله راځي او غواړي کورلډرا استعمال کړي نو دا لایټ ورک سپیس وایي ډېر ساده دی، یوزر فرینډلي دی، تا سره دا کومک کوي چې ته ډېر په ساده شکل پرې پوه شې، ډېر بېروبار او پلاکې او دا پکې نه. نو اوس تا ته به چې ته کوم یو اخلي د هغې نه ګیټ سټارټډ کې موږ تاسې سره بیا څه شی دي؟ ګیټ سټارټډ کې موږ تاسې سره دی یو نیو ډاکومنټ دی او د نیو ډاکومنټ نه غیر لاندې موږ تاسې سره دغه د کورلډرا د خوا نه یو څو فایلونه د پریکټس لپاره جوړ شوي، مثلا که دغه کیپ دی یا د آیس کریم دی دا پیکیج دی داسې ګلاسز دی وغیره. که په دې باندې زه کلیک وکړم دا ما سره کورلډرا په کینوس کې خلاصیږي او بیا دلته داسې کېږي چې په دې باندې که یو څوک پریکټس کوي که نه پریکټس لپاره دی دا مثلا ګوره دې ځای کې ورکړي دي پین ټول څنګه وکارې یا پلانکې ټول څنګه وکارې. مثلا نو زه راځم دلته بیز یو ټول اخلم، یو کلیک دلته کوم، یو کلیک داسې دلته کوم، بیا یو کلیک داسې دلته کوم، دا د هغه چا لپاره چې مثلا پریکټس کوي که نه ګوره داسې ما واخیسته دغه ځای کې مې کلیک وکړو داسې. نو دا ځینې فایلونه دوی جوړ کړي دي هغه نوي یوزر چې کوم راشي او که هغوی غواړي چې په دې کې پریکټس وکړي د هغې لپاره یې دا جوړ کړي. صحیح ده؟ نو که دغې فایلونو نه ته یو دانه رااخلې واخله ته مثلا ته کولی شې چې په هغې باندې پریکټس وکړې. دلته دا دي خو زموږ او ستاسې کار په کوم ځای کې دی؟ زموږ او ستاسې کار په نیو ډاکومنټ کې دی. دغه نیو ډاکومنټ دی په دې باندې موږ او تاسې کلیک کوو. کریټ ا نیو ډاکومنټ یوه وینډو او یوه کړکۍ موږ او تاسې سره خلاصیږي، لکه څرنګه چې موږ او تاسې سره په فوټوشاپ کې هم دا ځای راتللو یا مایکروسافټ ورډ کې به بلینک پیج هلته لیکلی خو وروسته به ورته موږ او تاسې سایز بدلو. اکثره پروګرامونو کې دا وینډو موږ او تاسې سره څنګه کېږي راځي. لومړي سر کې ورته تاسې خپل د ډاکومنټ یا د دغې ډیزاین چې کوم کوئ د دې پروجیکټ نوم به ورته ورکوئ. مثلا زه ورته ورکوم مای ډیزاین یا دې ځای کې ورته تاسو که چا لپاره لوګو جوړوئ فلانکې هغه نوم یې لیکئ لوګو یا پلاکې بینر سوشل میډیا پوسټ انسټاګرام پوسټ وغیره ښه تاسو لیکلی شئ.
پریسیټ کې کورلډرا ډیفالټ انتخاب دی، بس همدغه کورلډرا ډیفالټ انتخاب کوي، ډیفالټ سی ام واي کې انتخابوي، ویب لپاره یا ډیفالټ آر جی بي کلر انتخابوي تاسې. بس دا همدغسې ډیفالټ کورلډرا پرېږدئ ځکه چې دا کلر سکیم هم تاسې دلته بدلولی شو. له هغې نه وروسته نمبر اف پیجز، څومره صفحې ستا په کار دي په دې یو ډاکومنټ کې چې تا سره راشي، څومره پیجز دې په کار دي. مثلا که چېرته ته وایې چې 2 صفحې 3 صفحې 10 صفحې 100 صفحې چې هر څومره صفحې ته غواړې صفحې هم راوړلی شي پرې. نو فعلا ما سره څو سلیکټ دي، یوه، زه همدغه یوه پرېږدم. بل پیج ویو ده، یو دا پیج ویو تا سره څنګه ښکاره شي، سنګل پیج ویو ده او بل ملټي ده، ملټي پیج ویو. یعنې تا اوس 4-5 صفحې واخیستې، مثلا زه راشم یوه صفحه خو همغه یوه تا ته ښکاري، زه راځم مثلا 4 صفحې مې واخیستې، له هغې نه وروسته په اوکیا باندې کلیک کوم، ګوره ما ته یوه صفحه ښکاري، ګورې یوه، لکه د اکسل غوندې لاندې په دې ځای کې دا ګوره 2مه ده 3مه ده 4مه ده، داسې صفحې اوس ما ته دلته ښکاري، دلته راته یوه صفحه ښکاري. که زه بیرته راشم نو 4 صفحې ورته ورکړم، دا ځل ورته ملټي ورکړم، یعنې چې ټولې صفحې ما ته داسې په یو عکس کې وښایي، ګورې ټولې درته داسې ښایي. نو دا د دې لپاره استفاده کېږي. زه راځم بیرته دا یوې صفحې ته چینج کوم چې یوه صفحه ما سره راشي. بل پرایمري کلر موډ دی، کلر موډ آر جی بي، دا 3 رنګونه دي، ریډ، ګرین او بلو. آر د څه شي نه اخیستلی شوی؟ ریډ نه. جی د څه شي نه اخیستلی شوی دی؟ ګرین. او بي د څه شي نه اخیستلی شوی دی؟ بلو نه. یعنې دا 3 رنګونه دي سره، ګوره آر جی بي، دا 3 رنګونه یو ځای کېږي او د دې نه څه باندې 14 میلیونه رنګونه جوړېږي. اوس آر جی بي لنډ به زه تا ته یم که دلته ته آر جی بي کلیک کوې، څه وخت به یې کلیک کوې، ولې به کلیک کوې؟ که تا یو ډیزاین جوړوو هغه د سکرین لپاره یعنې ډیجیټل میډیا لپاره، که د موبایل سکرین وکړو، داسې سکرین وکړو، دا سکرین وکړو، هر شی هغې لپاره به آر جی بي رنګ اخلي. بل موږ او تاسې سره د سی ام واي کې سیان، میجنټا، یلو ان کی، دا 4 رنګونه دي په دې کې. ګوره سیان دغسې رنګ ته وایي، دا میجنټا دې رنګ ته وایي، یلو زیړ ته وایي، کی بلیک یا تور ته ویلی کېږي. دا 4 رنګونه یو ځای کېږي او دې نه تقریبا 14,000 رنګونه خوښه جوړېږي. دا د پرنټر لپاره استعمالیږي. ها پرنټرو کې هم دا رنګ وي. نو که کله تا غوښتل چې دا ډیزاین ته پرنټ کوې، مثلا یو چا دا بلنلیک ته پرنټ کوې، یو چا بینر دی د کوژدې دی یا د فراغت دی، یو څه شی دا خو به طبعا پرنټ کوې، نو ته به دلته سی ام واي کې اخلې، ځکه چې په پرنټر کې سی ام واي کې 4 رنګونه دي، آر جی بي 3 رنګونه پکې نشته، هغه 4 رنګونه یو ځای کېږي ستا دا رنګ جوړوي. نو دلته چې دومره خو ته وپوهېدلې سی ام واي کې څه شی دی یا آر جی بي څه شی دی، نو اوس په دې باندې وپوهېدلې چې موږ تاسې دا ډیزاین څه شي ته جوړو، مثلا که سکرین ته جوړو آر جی بي به واخلو، که سی ام واي پرنټ لپاره یې جوړو سی ام واي کې به واخلو. که چېرته موږ تاسې یو ډیزاین پرنټ لپاره جوړو آر جی بي کلر موډ واخلو، څه به وشي؟ مثلا زه دلته یو بینر دی دا جوړوم خو پرنټ کوم او کلر مې آر جی بي واخیسته، دا ډېر زیات خړ راځي، داسې راځي لکه یو کال چې تا سره نورونه والو، هغه در سره راځي. او که چېرته ته چې زه سکرین لپاره ډیزاین جوړوم او کلر سکیم مې سی ام واي کې واخلم، دا تا سره په سکرین باندې خړ ښکاري، خراب در سره ښکاري، ځکه اوس زما په دې سکرین کې چې کوم رنګونه ما ته ښکاري دا د 3 رنګونو نه جوړ شوي دي، او زه داسې ډیزاین وکړم چې هغه د 4 رنګونو نه جوړ شوی، هغه 4 رنګونه چې څه رقم مکس کېږي او هغه رنګونه ما ته را جوړوي، دا 3 رنګونه خو هغسې نه مکس کېږي، که دا 3 خو د هغې ضد دي، بدل دي، نو خړ به در زر ښکاري. نو همیش کوشش کوئ چې تاسو سکرین لپاره یو شی جوړول یا ډیجیټل میډیا لپاره هم شی جوړول هغه آر جی بي واخلئ، پرنټ لپاره هم شی جوړول او همدغې 2 شیونو لپاره هم جوړول. بل موږ او تاسې سره پیج سایز دی، ګوره مختلفې صفحې دي دلته موږ او تاسې سره، دا ګورئ لیټر دا A4 دا که هر شی دا ورقې خو پېژنئ که نه، مثلا دلته راځه ګورئ A4 ورقه دا ما واخیسته، مختلف قسمه دي. بیا د دې نه پورته ورژن کورلډرا کې که موږ تاسې خلاصوو هغه فوټوشاپ کې ولنی سکرین به تاسې لیدلی سیب لی آوټ او پرنټ لپاره چې استفاده کېږي او څه شی څه شی، هغې سره له نیو ډاکومنټ ونډو لږه غټه راځي، هماغسې تیار پریسیټس جوړ شوي شیان هم درته پکې درکوي سایزونه. دلته بیا داسې دی، دلته بیا داسې په نمبر راوړي. او که د دغه ځای نه ته تیار پیج سایز نه ورکې چې تیار دوی جوړ کړی، راځي دلته ورته خپله ورکې، مثلا دلته دا دغه اندازهګیرۍ واحدات دي، میجرمنټ یونټس، فوټوشاپ کې موږ تاسې سره وکړم. ته دا ډیزاین اندازه کې په څه شي اندازه کې، تا ته یو څوک وایي چې انچز ده، ګوره ما د هلکه یو 100 انچه په 100 انچه کې ډیزاین جوړ کړه،
یو ځای چا په انچ اندازه کړی ده، ملي میټر باندې اندازه کړی، ملي میټر کې جوړ کړه، پوینټس باندې یا پیکاس باندې، بل ځان نه پوینټس باندې دی، پکسلز دي، مختلف قسمه د اندازهګرۍ واحدات دي په دې کې، ښه ډېر زیات دي. نو زه راځم مثلا زه ورته وایم چې دلته که زه یو شی جوړوم یو ډیزاین په پکسل باندې سکرین لپاره جوړوم، پکسل مې ورته ورکړم، خپل سایز هم دلته شم ورکولی، لکه موږ تاسې بلته ورکوو که نه سوشل میډیا پوسټ ډیزاین مثلا 1080 یا انسټاګرام پوسټ ډیزاین چې موږ تاسو 1080 پکسله په 1080 کې ما ورک. بل یا که د دې ځای نه مثلا کسټم سایز به واخلم، په دې خو تاسو پوه شوئ چې تاسو خپل سایز څنګه شی ورکولی. زه به هم دې ځای نه یو سایز واخلم A4 210 په 290 ملي میټره کې ده. اورینټیشن دی، اورینټیشن باندې به تاسو دواړه کوهیږئ، هم مایکروسافټ ورډ او فوټوشاپ په هر ځای کې میلېږي. دا صفحه ته داسې پرته غواړي که نیغه یې غواړي، نیغه یا ولاړې صفحې ته پورټریټ وایي او پرتې صفحې ته لینډسکیپ وایي. نو په دې پوهېږئ چې هر رقم صفحه غواړي هغه به ورته تیزې نه ورکړي. له هغې نه وروسته ریزولوشن دی، ګوره 300 دی، 200 دی، 150 دی، 100 دی، 90 دی، 2 دی او دلته ورسره لیکلي DPI. ګوره اوس په دې باندې ځان پوهه کړئ چې DPI څه شی دی. دې ته ویلی کېږي ډاټس پر انچ، یعنې ټکي او نقطې په یو انچ کې. یو انچ مثلا تا سره دومره فاصله ده که نه، که تا 300 DPI ورکړی و نو تا سره به په دې یو انچ فاصله کې 300 ټکي او نقطې موجودې. اوس ټکي او نقطې څه شی دی؟ د کورلډرا کې چې څه شی جوړېږي دا د کرښو لقه نقطو نه جوړېږي، ځکه دې ته ویکټر بیس سافټویر وایي. فوټوشاپ کې به چې یو شی جوړېده هغه به داسې د چارکونجه بکسونو نه جوړېده، هغې ته به څه شی ویله؟ راسټر بیس سافټویر ویله. نو هلته به موږ تاسې به DPI نه ویل، هلته به موږ تاسې څه شی ویله؟ PPI. هلته به بیا ځکه PPI ویله چې هلته خو به پکسلونه جوړ شوي، PPI به بیا څه شي ته ویله؟ پر پکسلز پر انچ. نو هلته به دا شو. نو زه راځم دلته موږ تاسې که DPI لرو، دلته DPI په ویزټر بیس سافټویر کې السټریټر کې هم DPI او په کورلډرا کې هم DPI. نو په DPI اوس تاسې پوه شوئ چې ډاټس پر انچ دې ته ویلی کېږي. اوس دلته مختلف قسمه ریزولوشن دي چې جګ پکې 300 دی او ټیټ پکې 2 دی، د دوی ترمنځ نور شته. زه به تاسو ته د جګ او ټیټ خبره وکړم، دغه منځني بیا د دواړو لپاره شی اخیستلی. دا 300 ریزولوشن چې دی دا عام طور پر موږ تاسې د پرنټ لپاره، دا پرنټ لپاره کافي دی. د دې کیفیت ښه راځي. ریزولوشن د دې ډیزاین کیفیت ته ویلی کېږي چې څومره هم د ډېروه هغومره کیفیت ښه کېږي، هغومره سایز ډېرېږي. خو بیخي ډېر د 300 نه که ډېر شي 600 ځینې څوک زر هم ورکوي، بیخي فایل اندازه سره دومره لوړه کړي چې ډیزاین هم در سره نښلي کمپیوټر کې، او د 300 نه که پورته شي او که 300 شي دومره خاص فرق نه کوي. 300 که ته وایې چې ما سره په یو انچ کې 300 پوینټس راشي په یو انچ فاصله کې، خو بس نه وي دومره کیفیت. که ستا 10 متره هم وي که نه، دې ته ته واړو ستا په هر انچ کې دغومره نقطې شته دی. ستا ډیزاین چې څومره غټېږي خو همغومره په یو د انچ کې هم 300 رال، په دې کې هم 300 رال، په دې کې هم 300 رال، په دې کې هم 300 رال. یو انچ داسې پورته هم او داسې یو چارکول زه چې تاسو ته جوړ. نو 300 به تاسې پرنټ لپاره خري، ساده نه لنډه خبره. 2 بیا د سکرین لپاره واخلئ. ته یو شی جوړوې پرنټ کوې نه، یو بلنلیک دی هسې مثلا وټساپ کې چاته لیږي، میسنجر کې چاته لیږي، فیسبوک کې شیر کوي، یو چا د بینر دی د کوژدې دی یا مثلا د فراغت دی ته په فیسبوک لپاره جوړې سټوري کې 2 بیا واخله بس کافي اندازه. دې سره سایز هم د دې فایل کمیږي، په اسانۍ سره سوشل میډیا ته اپلوډېږي. او بل دا چې ته دا عمره پکار ده که موږ تاسې سوشل میډیا ته نه دی 1000 متره په 1000 متره کې بینر هم راوړو، هلته په ډېر یو وړوکي دغومره سکرین ښودل کېږي. نو هلته دومره ضرورت نشته، نو 2 بیا ورته ورکوي. پاتې دغه 200 یو نیم سل او 100 ځینې څوک همداسې د پرنټ لپاره ریزولوشن 600 ښیي، صحیح هر ځل خپله طبعه. ځینې څوک همداسې سوشل میډیا هغې لپاره بس 300 ریزولوشن واخلي. اوس سوشل میډیا پوسټ یا د ډیجیټل میډیا لپاره لکه دا 2 ریزولوشن شرط نه دی چې فرض کړي دا 2 ریزولوشن مخلي او که نه دې نه غیر ستا ډیزاین هلته کار نه ورکوي. 0 ریزولوشن چې ورکړم کار ورکوي. خو دا ځینې سټانډرډ خبره ده چې باید دغسې وشي که یو سړی وکړي نه. ښه صحیح ده، په دې باندې پوه شوئ. نو چې کله دلته موږ تاسې مثلا یو څه شی جوړ که، یو ډیزاین نوم هر څه مو ورته ورکړه، سیټینګز مو راوکړو، له هغې نه وروسته په څه شي باندې کلیک کوو، اوکې باندې موږ او تاسې سره به هغه ډیزاین او هغه صفحه هغه هر څه شي چې موږ او تاسې سره به جوړ شي. اوس دلته چې موږ او تاسې راشو کورلډرا ته، نو کورلډرا هم لکه د نورو سافټویرونو غوندې موږ او تاسې سره دلته مختلفې برخې لري.
لکه څنګه مختلفې برخې لري. لومړی خو دغه ځای وګورئ چې دا تاسو ته بار بار ما په ډېرو سافټویرو کې ویلی چې دې ځای ته څه ویلی کېږي؟ ټایټل بار. ټایټل بار هم لري. دې ځای ته څه ویلی کېږي؟ کومې بټنې دې ته ویلی کېږي؟ کنټرول بټنز یا کیپشن بټنز چې موږ تاسو ورته وایو. دغه درې کلوز او ریسټور ډاون او مینیمایز او میکزیمایز او دا شیان پکې موجود دي. دغه خبره چې کله وشوه اوس موږ سره دغه ځای دی دې ته څه ویلی کېږي؟ مینو بار. دې ته مینو بار وایو. ځکه دلته هم په کورلډرا کې دغسې مینوګانو په شکل باندې دا ګورئ مینو بار دې ته وایو. مینو بار نه غیر دې ځای کې موږ سره یو بل بار دی. دې ته موږ تاسې سټنډرډ بار وایو. سټنډرډ بار یا آیلن دا داسې یو بار دی لکه مایکروسافټ ورډ او په ورډ پیډ کې چې موږ تاسو سره کویک اکسس ټول بار دې کې ځینې ټولز هغې ته موږ تاسې په اسانۍ سره لاسرسی پیدا کولی شو او دا به همدغسې وي موږ تاسو سره. یعنې که موږ تاسو ګورو اوس ما سره دلته پک ټول دی. زه لاندې راځم مثلا چې هر ټول سلیکټ کړم دا ټول مې سلیکټ کړ سرکل پالیګان ور هغه نه بدلېږي. دا ځای ګورئ دلته دا لاندې دا ورسره بدلېږي دا خوا پاس نه بدلېږي هغې ته سټنډرډ بار وایي. صحیح نه؟ نو سټنډرډ بار داسې یو ټول دی لکه موږ تاسو سره چې په مایکروسافټ ورډ کې کویک اکسس ټول بار. نو دلته هغه ځینې شیان دلته راغلي دي. مثلا که فایل مینو ته زه راځم او په اوپن باندې کلیک کوم نو هلته ضرورت نشته هغه اوپن ما سره دلته شته دی. ګورئ که فایل مینو ته زه راځم او په سیو باندې کلیک کوم یا سیو اس باندې کلیک کوم نو هغې ته ضرورت نشته دی. هغه موږ تاسو سره دلته راځي چې یو شی ثبت کړو. یو شی مثلا مختلف قسمه موږ تاسې کورلډرا ته یو څه را امپورټ کړو رایوړو که دلته بیا راوړي مې چې بیرته ایکسپورټ کوو ایکسپورټ بټن هم دلته موږ تاسو سره موجود دی. موږ تاسې یو څه شی پیسټ کوو که موږ تاسې یو څه شی کلاود ته اپلوډ کوو یا کلاود نه را ډاونلوډوو بیرته که موږ تاسې دلته مثلا نیو ډاکومنټ یوه نوې صفحه خلو نو هغه خو ټول ته پیج کې په فایل مینو کې موږ تاسې سره هغه کولی شو موږ تاسې د سټنډرډ بار نه ډېر په اسانۍ سره د لاسرسي وړ وګرځو. بل دغه ځای دی دا چې په دې ځای کې کومې اپشنې او که څه شی راځي دا د هر ټول خپلې خپلې وي. مثلا ما پک ټول سلیکټ کړی دی که راځم ګوره هغې دا پراپرټیز دي. راځم دا ځل شیپ ټول سلیکټ کړو. ګوره پک ټول شیپ ټول تقریبا د دې دواړو هغه یو شی دی خو ګوره کراپ ټول د سلیکټ کوم بدل شي زوم ټول سره بدل شي. دې ځای مثلا بیزیر ټول سره بدل شي ریکټینګل ټول سره بدل شي. ګوره هر یو سره داسې بدلېږي. ګورئ شیډو سره مختلف کنټور سره مثلا بدل شي. نو دغې ته موږ تاسې ځینې څوک ورته آپشنز بار وایي ځینې څوک ورته پراپرټیز بار وایي چې دې کې د یو ټول یعنې پیک ټول که تا واخیسته هر ټول دې واخیسته د هغې پراپرټیز یا آپشن هغه پاتې راځي چې دلته ته پې کار کولی شو. بل موږ تاسې دلته راځو په دې ځای کې دا موږ تاسې سره څه شی دی دې ځای کې ټولز بار یا ټولز پینل یا ټولز باکس چې هر شی ورته وایي خو ټولز دي دا لکه فوټوشاپ کې موږ تاسې سره په همدغه ځای کې په دغه ځای کې موږ تاسې سره ټولز موجود وو همدغه ټولز به موږ تاسې استفاده کول. اوس د هغې خپل ټولز و د دې خپل نو دا موږ سره په دغه ځای کې راغلي. بل که موږ تاسې وګورو په دې ځای کې موږ تاسې سره دی دا ځای وګورئ کلرز یا رنګونه. ځینې څوک ورته کلرز بار وایي یا ځینې څوک ورته کلر پیلټ وایي. نارمل ډېر کلر پیلټ استفاده کېږي یا ځینې څوک ورته سواچز وایي. او د هغې نه غیر په دې ځای کې چې موږ تاسې سره دا کوم دي که نه دا چې خلاصېږي او بندېږي دې ته په کورلډرا کې موږ تاسې ډاکرز وایي. په فوټوشاپ کې به دې ته موږ تاسې پینلز ویله کورلډرا کې ورته څه وایي ډاکرز ډاکري دی. اوس که دغه رنګونه دي مثلا ما سره دلته یوه پټه کې دغه رنګونه ما سره ښایي که نه دا ته ډېرولی هم شي. زه راځم دلته په دې غشي باندې کلیک کوم ګوره رنګونه نور هم را سره ډېر ښه ووته بیرته بندو. او همدارنګه دلته لاندې که موږ تاسې سره د دې دغه نور دا ساحه تاسو وګورئ هغه سټیټس بار که ورته موږ تاسې وایو په دې کې مختلف قسمه شیان موږ تاسې سره بیا راځي. صحیح ده هماغسې دي موږ تاسې سره. اوس دا رنګونه که ته دومره نه غواړې لومړۍ خبره مثلا ځینې خلک کېدای شي ته د یو چا د کورلډرا انټرفیس وګوري رنګونه پاسي یا لاندې یا ډېري راشه دلته چېرته به راشي وینډو ته کلر پیلټس ته به راشي. کلر پیلټس ته چې راغلی دلته به راشي پیلټس باندې به کلیک وکړه.
کله چې په پیلټس باندې کلیک وکړو ګوره دلته مختلف قسمه کلر پیلټس موږ تاسو سره راغلي. ډیفالټ پیلټ خو موږ تاسو سره انتخاب دی خو ته راځئ دلته CMYK پیلټ باندې کلیک کوئ 256 شیډ سپاټ کنه خالق لوډینګ کوي ما سره مختلف قسمه کلر پیلټس ته راوړل شي دلته ګورئ مختلف رنګونه دي په هر یو باندې کلیک کوئ ګوره خلاصوه دا بیا تور او هغې ته ورته یا مثلا دلته ته راځئ پینټون کلرز راوړئ په دې باندې کلیک وکړه لږ صبر ورته کوو ګورئ څه رقم رنګونه چې تاسو غواړئ هغه دلته شته دی زه راځم دغه پینټون کلرز دغه بیخي ډېرو هم درته بند کړه راځم دا هم لرې کوم دا هم لرې کوم دا هم لرې کوم هماغه یو دانه مې بیرته پرېښود یعنې په دې باندې پوه شو چې تاسو رنګونه څه ډول دلته راوړئ. بل د دې د انټرفیس خبره ده ځینې وخت دا رنګونه چا سره په دغه ځای کې بیخي موجود نه چا پاس راوړي چا لاندې راوړي که تاسو یې وګورئ نو زه راځم دې ځای کې د رنګونو سره زه تاسو سره ځای لږ رانږدې کوم د رنګونو په سر باندې میده میده داسې نقطې او ټکي ګورئ دې ځای کې دغه نقطو نه به یې رانیسئ دغه ځای نه چې داسې راونیسئ ګوره او د دې ځای نه یې یوسئ ګوره رنګونه ما دلته راوړه ګورئ یا مثلا اوس یې کوم ځای ته وړئ مثلا ما دلته راوړه ګوره اوس پاس دې ځای کې راغله اکثر وخت به تاسو لیدلي ډېری خلکو ما ډېر لیدلي دلته یې راوړې ځینې څوک یې مثلا دلته لاندې راوړي لاندې دې ځای کې راوړي ځینې چا بس همدې ځای کې د دې ټول سره خواته راوړي نو ستاسې ته به چې کوم ځای کې راوړې مثلا زه یې بېرته دلته راوړم ګوره راوړم څه رقم رنګ یا ځینې چا یو کلر پیلټ دلته ځای په ځای کړی یو دلته ځای په ځای کړی ولایت نه هغه څوک چې چا رنګونو سره ډېر کار مختلف نو دلته اخلي موږ تاسو که دلته موږ تاسو سره دغه ټولز پینل یا نور څه شی موږ تاسو سره یي فعلا دا ما سره لاک دی لاک ټول بارز ګوره لیکلي دي که نه ګوره هغه ټول بارونه ما د لاک نه وایستل اوس ګوره د ټول بار سره ما هغه شی راغلی دلته ګوره که تا ته دوی بېرته دې ځای نه لرې کوي هماغه د فوټوشاپ باندې ګوره چېرته یې وړې کوم ځای ته یې وړې ګوره دلته ما راوړه زما ټولز ټول دلته راخله ګوره که دغه ځای نه بېرته را لرې کوي ټولز چېرته غواړم مثلا دې ځای نه مې را لرې لاندې غواړم ما ټولز اوس دلته رانیسي ته که دلته نه دې ځای نه زه ټولز واخلم کار دې ته وکړم بېرته لرې کوم خپل ځای ته راوړم دغه پراپرټیز بار تر هغه ځای نه را لرې کوي ګوره دغه ځای نه ما را لرې که دا چېرته یې وړې لاندې دې ځای ته راوړم ګوره هلته ما سره راغی دا ګورې دې ځای نه مې ښه لرې کوم ورته وایم چې بېرته دې خپل ځای ته دې ځای ته راوړم څنګ ته راوړم اور هر ټول چې راخلم زه وایم چې د هغې پراپرټیز دې ما سره هم دلته راځي بېرته د دې ځای نه زه دا اخلم او چېرته یې وړم دغه پورته خپل ځای ته یې وړم ګوره هلته بېرته ما راوړه نو په دې شکل باندې تاسې هر یو برابرولی شئ د هغې ځای پوزیشن وغیره دغه سټنډرډ بار هم تاسې ایستلی شئ دغه ځای نه دا ګورئ حتی لرې کولی هم شئ بیخي لرې مې کړه ستا یو شی لرې کړه اوس په څه شی کې راځئ به دلته په دې باندې به کلیک کې مونږ به تاسې چې دا کوم ورک سپیس اخیستی د ورک سپیس لپاره به راځي یو ډیفالټ ټچ د پاکین امپورټ ایکسپورټ مونږ به تاسې سره چې کوم ډیفالټ ورک سپیس دی هغه مونږ تاسې سره کړلی شو یا مثلا په دې ځای کې ټولز بار کې ته یو څه شی غواړې یا په ورک سپیس کې یو څه شی غواړې او هغه تا لرې کړی ته کولی شې هغه بېرته څنګه راوړې مثلا ما هغه سټنډرډ بار لرې که رایټ کلیک دلته وکړه یا ښې کلیک وکړه ګوره سټنډرډ بار دلته ګوره کلیک پرې وکړه ګوره بېرته راغلی ما سره راغی که رانغی راغی را سره بېرته یې دلته راوړو ګوره ما بېرته دلته راوړو صحیح شو ښه نو دغې طریقه باندې مثلا زه راځم دلته مینو بار لرې کو ګوره مینو بار لرې شي که لرې نه شي بېرته راځم کلیک کوم مینو بار راوړو مینو بار مې بېرته راوړو که راوینوړو راوړو مونږ تاسې مثلا مونږ تاسې د دې ځای کې که چېرته د دې آپشنز ته راشو که نه آپشنز ته نو د دې ځای نه مونږ تاسو د دې دغه کم پینل چې دي او که کوم ټولز یا یو څه شی مونږ تاسو لرې کړي وي
کولی شو هغه موږ تاسو له کسټمایزیشن نه بیرته راشو او د کمانډز بار له لارې کې یو څه شی موږ تاسې لرې کړی بیرته دې ځای نه راوړلی شو. کمانډز دلته موږ تاسې سره موجود دي. مثلا دا موږ تاسې کوم ځای کې استفاده کولی شو؟ ګورې دا موږ تاسې هغه وخت استفاده کولی شو. زه راغلم هغه خو مې لرې که، صحیح ده. دلته راغلم مینو بار مې هم لرې که، سټیټس بار مې هم لرې که، دلته راغلم سټنډرډ بار مې هم لرې که، پراپرټي بار مې هم لرې که. ګورې ټولز مې هم لرې کړل. ګورې ما سره هغه هر څه ورک شو. زه اوس دلته هغه رایټ کلیک به هم نشم کولی. ګوره اوس زه څه شی راوړم دلته، هغه شی خو ما سره نه راځي که نه. کنټرول جې به ووهئ. څه شی؟ کنټرول جې، دا یې شارټکټ کي ده. داسې هم تاسو سره راځي. دلته به راشي کسټمایزیشن ته، کمانډ بارز ته به راشي. څه شی غواړئ بیرته راوړئ؟ مینو بار بیرته غواړم راوړو. دغه چې کله راوړو اوکې باندې به کلیک. ګوره مینو بار راغی که رانه راغی. نو پاکې پاتې کار دې ځای نه زر زر شي کولی. سټیټس بار راوړې، هغه دی راغی راسره. سټنډرډ بار راوړې، دغه دی راغی راسره. پراپرټي بار راوړې، پراپرټي بار هم راسره راغی. آپشن بار چې ورته ویلی کېږي هم راسره راغی. بل مونږ تاسو سره څه شو؟ ټولز وو که نه، ټول بار، ټول باکس دغه دی ور یا ټول بار راوړه دې دلته توره بېرته مې هغه پخوا په شکل باندې. نو په دې شکل باندې تاسې د خپلې کورلډرا انټرفیس برابرولی شئ، نوی ډاکومنټ اخیستلی شئ. انشاءالله چې په ډېر ټول هر څه پوه شوئ. بس انشاءالله.